مزار شریف کې د زون په کچه له 18 کلنو کم عمره ځوانانو ترمنځ د کرکټ شلوریزه سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ د بالغ جوزجان، سرپل، سمنګان او فاریاب لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د بلخ کرکټ مسؤل محمد الله ثابت وایي د لومړي ګروپ سیالۍ کندوز کې ترسره شوې او دوهم ګروپ به د بلخ په کوربتوب لوبې وکړي چې د شمال ختیځ او شمال لویدیځ زون 10 لوبډلو له ډلې به یوه لوبډله کابل کې سیالي کوي او ځلیدونکي لوبغاړي به یې 19 کلنې ملي لوبډلې ته ټاکل کیږي. 15 ټیمه دي دلته په دې ګروپ کې دا دوه ګروپ او یو ګروپ لوبي کندوز کې وسول، یو ګروپ دلته بلخ کې دي. نن شروع وسول د بلخ او سمنګان ټیم او د سرپل ټیم، د جوزجان ټیم، د فاریاب ټیم، دغه 15 ټیمونه دي کې. بلخوا د شمال لویدیځ زون کرکټ لوبغاړي د دې سیالیو د پیلېدو هرکلی کوي، خو وایي لا هم خپلو ولایتونو کې معیاري اکاډمۍ نه لري چې دوی پکې تمرین وکړي. دوی له کرکټ بورډ څخه غوښتنه کوي چې په هر ولایت کې د یوه معیاري لوبغالي ترڅنګ اکاډمۍ جوړې کړي څو دوی خپل کرکټ ته دوام ورکړي. واقعا موږ خو ډېر خوشحاله یو چې دا لوبې چې موږ کوو او په هر لوبغاړی که د هر ټیم کوم پرفارمنس وکړي نو دا د زون په سطح باندې لوبېدی سي بیا او دونه نږدې لاره انډر 19 ته پیدا کوي یا 19 کلونو به. د اکاډمي ستونزې دي او په څنګ کې ورسره د ګراوند ستونزې دي چې مثلا ګراوند باید دا په شین چمن باندې وپوښل شي. د انډر 17 چې دلته په شروع شوي دي زموږ ولایت کې، موږ ډېر خوشحاله یو او دا موږ سره دومره مرسته کوي چې دغه وکړو چې انډر 19 کې موږ ګډون وکړو. د بلخ کرکټ د مسؤلینو د معلوماتو په اساس روانې سیالۍ به 15 ورځې دوام وکړي. ټولې به 10 لوبې ترسره شي او د شمال لویدیځ او شمال ختیځ زون د 10 لوبډلو د غوره لوبغاړو څخه به یوه لوبډله جوړوي او کابل ته به یې د سیالیو لپاره لیږي.